بسم الله الرحمن الرحیم دلوی سپیڅلی او بخونکي څښتن په نامه د خوست درنو مخورو تکړه او با احساسو زلمیانو د فعال مدني ټولنو غړو زلورو خوندو او د رسنۍ درنو استازو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورځ مو په خیر او ستړي ماسي زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د خوست قدرمنو او علمدوسو ورونو او خویندې زما هڅې ستایي دا چې د کاري مصروفیتونو له کبله نسم کولای ستاسو سره یو ځای اوسم د خوښنې یم انشاءالله ډېر ژر به د خوست ښکلي ولایت ته درځم او ستاسو سره به کښېنم خبرو او وړاندیزونو څخه بهرمن کېږم درنو او معززو حاضرینو لکه څرنګه چې ستاسو ډېر ښه پوهېږئ په نننۍ نړۍ کې پرته له تعلیم څخه پرمختګ او سوکاله ژوند ناممکن دی د عصري او اسلامي علومو زده کړه له پسته اخیستو په شان اړین سوی دی نن د نړۍ د هېواد خپل عزت او اقتدار د خپل ملت په تعلیم او زده کړې ګوري هر هېواد زیار وباسي تر څو په ډول ډول علمي رشتو کې زده کړه څېړنه او پانګونه ترویج او بنیادي کړي د یو تعلیم یافته او هوسا هېواد لپاره تر ټولو مهم زیربنایي معیاري تعلیمونه بنسټونه ښوونځیو مدارسو او پوهنتونونه شتون دی خوښ یم چې د جلال المآب د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني د هدایت سره سم په خوست ولایت کې د فخر افغان او د سولې او ورورولۍ د عدم تشدد سالار باچا خان پوهنتون د نړیوال جوړولو د کمیسیون مشري په غاړه لرم زما په ټول عمر کې دا زما یو تر ټولو مهمو او د فخر ډک مسؤلیتونه څخه دی زه پخپله د پوهنتون استاد او رئیس پاتې سوی یم او د نړۍ د معتبرو پوهنتونونو سره د ژوند او معیاري راته ښه ښکاره او معلوم دی درنو او عزتمندو خوستیانو دا در کوم چې د نورو مسؤلیتونو سره سره زه په دغه مهم مسؤلیت تر پوره ته توجه او په ځانګړی وخت ورکوم د باچا خان نړیوال پوهنتون به د افغانستان لومړنی نړیوال پوهنتون وي په دغه پوهنتون کې د افغانان او نړیوال استادان تدریس کوي او د افغان او د نړیوال محصلین زده کړې کوي دا پوهنتون به د منطقې او د نړۍ په سطحه برابر پوهنتون وي هوډ لرو تر څو په خپله هلو ځلو پوهنتون د وخت په تېرېدو سره د نړۍ په سلو معتبرو پوهنتونونو کې راولو د افغانستان او بیا په خاصه توګه د خوست زیارکشه ځوانانو به دا یو فرصت وي تر څو په خپل کور کې د نړیوالو معیارونو برابري زده کړې وکړي دا در کوم چې ستاسو حکومت او زه په خپله د دې پوهنتون د جوړولو منابع او هوډ لرو دا پوهنتون به جوړ کړو چې تاسې علم پرورو خوستیانو د دې پوهنتون قربتوب مسؤلیت په غاړه اخیستي د ستاسو څخه مننه او هم درته مبارکي وایم او دا معززو خوستیانو مهمه مرسته د افغانستان د سیمې د ثبات سوکالۍ او پرمختیا سره وي درنو معززو د خوست خلکو یو ور بیا ستاسو د مهربانۍ ستاینې او د مشرتوب څخه نړۍ مننه تل مو منندوی او خدمتګار یم د یو باثباته مقتدره او سوکاله افغانستان په لور مننه